له ډنمارک څخه د افغان غږ تلویزیون قدرمنو دوستانو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه راغلی یم د جرمني یو دوه درې ښارونو ته په رخصتۍ راغلم. ما ته یوه ډېره جالبه خبره ده. هرې خوا چې زه به په دیوالونو شته دي بنګال. دا تاسو وګورئ، یو زوم یې کوئ ورته وګورئ چې ښه تاسو راځئ نور هم درښیم. وړاندې ما سره راځئ راځئ یعنې ښه په زړه پورې ده. تاسو راځئ یو بله خبره ښه منګل صاحب خدا وراستي زموږ هنرمند چې موږ ویل په افغانستان کې د شهرت لري، دا خو په ټوله دنیا کې دا زموږ منګل صاحب دونه شهرت لري او په ټولو دیوالونو تاسو وړاندې راشئ. یاره زه خو یو لاس یې خو یې درکویم. وببینید عزیز و گرامی، این بنگال صاحب ما شما چقدر مشهوره؟ یعنی تو بیار دیوال جرمنی نامش هست. یعنی خب اگر من غلط گفتم من یک دو سه تا شق شما اونجا دید اون دیگه چه بدونید. اوه بیا این از زمین را بیتو بریم. خب ایداله دیگه من نفهمیدم. ببین عزیز و گرامی، خدایی منگل صاحب بسیار دیگه احترام مادع برآمد. قدرمن دوستانو که منگل صاحب هم ولیدی زما لخوا به ورته ډېر ډېر سلامونه، ځکه چې منگل چې نه وي نو زموږ د وطن نوم به چې ډېر موږ ته ګران او نور هم راپسې ګران شاخ د ویې ګورئ.